موبایل پرېږده دا کتاب در واخله. موبایل پرځئ که دا کتاب پرځئ. اوی چا ټلیفون عثمان آغا دی. السلام علیکم زرداده. شکر دی الحمدلله. ته ښه یې جوړ یې؟ چیرې یې؟ ښه بس درغلم در سمه ده روان دی. سید راس چک چک سید یا ما تا ته څه وویل لږ شرم حیا لرې خو لاس وارم درته ما موبایل چېر کتاب در واخله موبایل کښېږده کتاب در واخله شرم وکړه حیا وکړه په سترګو کې شرم نشته په یوه خبره کې سر هم نه خلاصوې سادم ته یې موبایل دی ته یې موبایل دی کتاب در راکړه کتاب مې چېرته بار در کړی دی ولاړ شه ګلاس اوبه ماله راواخله السلام علیکم. وعلیکم السلام هغه لاجی راوله جوړ په خیر سلامات تکړه څنګه زرداده خیرات یې ښه جوړ یې؟ د تېر اختر دې مبارک شه یمانه مسله د امام مبارک ستا د مبارک جوړ یې؟ خیر خیرات الحمدلله د الله احسان شکر کښېنه کښېنه عثمان آغا څنګه یې زرداده څنګه ښه جوړ یې؟ طبیعت ښه ده برابر طبیعت څنګه دی؟ الحمدلله د الله احسان اختر دې ښه په خیر و؟ شکر دی الحمدلله ډېر ښه ولې ته څنګه الحمدلله تا خیر څنګه تېر کړ ډېره په مزه تېر شو ډېر ښایسته موسم و نه ډېر خوند یې وکړ څنګه ورځه مبارک څنګه داسې خوند یې وکړ زرداده چې بل ته را پکنیک مکنیک چکر مکر د وولئ خامخا د اختره باید یو کوچنی چکر مې ووهلی ماشاءالله 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 یار عثمان آغا زوی ته د ډېر ښه تربیت ورکړی دی راغلی نانه دی بیا پر کتاب کښېنستی و زما بچی چې دی د کتابو سره ډېر شوق لري نه دا کتابونه وایي کور ته هم دغه ته راوایي ماشاءالله خدای دې دغه کړي زما زوی ته خو زه په زوره کتاب په لاس ورکړم دی نه راخلي بس ګر دروازده دی موبایل دی ګر دروازده دی موبایل دی والله کوم سر به خلاصېږي دونه کوشش مې کړی دی ښه تعلیم په کومه ښه سبق په وایم لیکن بیا هم بس دی ګر دروازه په موبایل اخته دی په زوره کتاب ورکوم یاره زرداد خانه دا خو نو چې دی د ماحولو د تربیته پرې کار لري چې ماحولو تربیت څه ته راکښني ته ورکوې کوچنی هغه رقم عادت ایښي زه خو هم دونه ښه تربیت کوم دونه ښه تعلیم به کوم نو بیا زما دغه زوی ولې دا تربیت دا رقم خراب یا تربیت ته چې یې د بارغه ورکوې دا د کوچنیان چې دي دا ماشومان دا د کور تربیت غواړي ته خو عامه بدوه د کور تربیت دې ته ویل کېږي چې ته چې ماحول کوچني ته ورکوې خپل کور ته به ځان په ماحول کې برابروې زه چې تا ته ګورم ګرد ورځ ته موبایل دی ټیک ټاک دی فیسبوک دی دا بچیان در مخ ناست موبایل استعمالوي استعمالوي که نه استعمالوي دروازه په دغه شي لګیا کور ته نه راغلی بس موبایل دی ډېټا خلاصه ده بس دروازه په دغه شي لګیا بس نو خو چې څه رقم ته کوي هغه رقم به دې بچی هم کوي نو دا چې دا ته موبایل استعمالوي کور ته دا بچي در مخ دې بچي عادت خراب شوی دی دا بچیانو در مخ ګرد عمر یاد ساته زرداد بی کور ته چې رالی د بچیانو در مخ دا موبایل دا ټیک ټاک دا فیسبوک دا کتر مو استعمالوه خپل کوچنی پر هغه شي مات که چې کوم شي د دا کوچني ضرورت یې ته یې پر دی دنده مات کړي پر دی شي د دا کوچني ملا ور ماته کړي چې هغه دته بې فضوله ټیم ضایع کېدنګ دی دا کوچنی د موبایل په لاس کې هم ټیم ضایع کوي که دا کتاب وایي هم د ټیم ضایع کېږي کوشش وکړه د کور ماحول مه خرابوه د موبایل سره دا موبایل یو دی شی دی زموږ په معاشره کې چې دا د کوچنیانو ماحول ور خرابوي دا د کور ماحول ور خرابوي زه کور ته ولاړ شم زه د کور د بچیانو در مخ د موبایل نه استعمالوم زه چې هر څه کوم بار یې کوم دا زما بچی په دې باندې دغه دی اوس ناست دی خپل سبق وایي ماشاءالله بالکل یاره صحیح خبره ده راته عثمان آغا بس نن بعد به زم دا موبایل بالکل ډیټا بندوم زه کور ته راتلم بالکل به دا شرکت چورت نه وم که چا ټلیفون راکوي راټینګ کوم یې که نه راتلی بالکل یې نه پورته کوم بس نن بعد که خدای کړو انشاءالله دا کار به په مخ کوم که څه کوچني ته موبایل ورکوم دا ستا بچی دی زما هم بچی دی بالکل ښه خبره ده بالکل دا تا دا غټ موبایل راخصي دا څه دی دا ته د ده سره ښه نه کوي دا د ته د ده سره بد کوي دا کوچنی سبا پر غلط ماحول ځي دا خو اوس جدید دور دی سوشل میډیا ده دا خلک بیا چپه لار کې اخلي کوشش وکړه په کور کې دا موبایل مې استعمالوه دا زه د روږلوی غدر ته وایم اشل نوره نوې راته وکړه څومره یې یا الحمدلله شکر ډېره ښه ولاړ امن امن دی خیر خیریت شکر ته شکر یا شکر بالکل الحمدلله زندگی برابر ده یا شکر مازه الله دې عزت وکړه یار ته بالکل ولا سترګې د زما غرارونه کې عثمان آغا بس دا بعد به بالکل زه دغه کم کار کوم ولې یار خرچې پکو تعلیم پکو لیکن هغه بس
لا بل لاره روان نه کشنی ته ماحول ورکه کشنی په خپله سمیږي ان شاء الله که خدای کو بس نه بعد که نو زه درڅه ځمه درځه زویه ناوخته درځه زویه دا کتاب چیرته چې وکړه لکه تم چې ویل دي یا